لپاره چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا ګورنر بلوچستان جناب محمد خان اڅکزي صاحب ته بیا وړاندې کوي تشریف راوړي جناب سید خیر محمد عارف صاحب چې د پښتو اکاډمۍ کوټې صدر دی. گورنر صاحب جناب محمد خان اڅکزی صاحب د لر او بر وطن څخه راغلي قدرمنو او درنو مېلمنو سلامونه. درنه مشره تر ټولو له مخه ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو د بیخي ډېر مصروفیت او وخت نه لرلو باوجود هم د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په دې جوړ شوي علمي او درانه سیمینار کې له موږ سره ګډون وکړي او زموږ و دې سیمینار ته دې درناوی وبخښو. درنه مشره د پښتو اکاډمۍ کوټې تاداو په 1901 کال کې ایښودل شوی دی. د خوند خبره دا ده چې د دغه تاداو په ایښودلو کې د نورو لیکوالو سره په ګډه خاني شهید هم برخه اخیستې وه. د اکاډمۍ عمارت څنګه جوړ شو؟ اکاډمۍ له څومره زړچاو د مالي ستونزو سره مخامخ وه. زه دلته دا ذکر کول نه غواړم، البته دومره قدر ضرور وایم چې د اوسني حکومت په راتګ سره پښتو اکاډمۍ کوټه په دا وځبانېدله چې هغه د پښتو ژبې علمي، ادبي او فرهنګي ارزښتونه خپل ولس ته وړاندې کړي. هسې تر دې نه مخکې هم د پښتو اکاډمۍ چلوونکو د خپل استطاعت مطابق چې څومره ممکن و هغومره کار کړی دی. په دا وخت موږ دا زیار باسو چې موږ ته څومره ناچاپه کلمي نسخې په لاس راځي او هغه چاپ کړو. په دې هکله موږ یوه ډېره مهمه کلمي نسخه چې د رحمان بابا تر دور هم له مخه وه د بابوجان دیوان و چې هغه موږ چاپ کړل. دویمه کلمي نسخه د محمدي صاحبزاده ده، کوم چې د تیمورشاه دراني د دور سړی و. د مستغاث په نامه دا نسخه موږ تر شا په ورسوله. او درېیمه کلمي نسخه چې په نثر کې لیکل شوې ده د امام غزالي صاحب د منهاج العابدین ده. دغه نسخه تر اوسه پورې تر چاپ لاندې پرته ده چې ترجمه یې زموږ د سیمې یو عالم کړې ده. څلورمه کلمي نسخه د جدید توخي دیوان دی. دا هم د شاه محمود د دور شاعر و چې نسخه یې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا څخه چاپ شوه. د پښتو اکاډمۍ کوټې دویمه ترجیح دا ده چې له نورو ترقي یافته شتمنو ژبو څخه په پښتو کې ژباړې وکړي. په دې حواله موږ د ډکچني د یوه انګریزي کتاب پښتو ترجمه د ثقافت د بېلابېلو رنګونو په نامه باندې وکړله. د نامتو مورخ ټایملي د کتاب له دې سیمې سره متعلقه د یوې برخې ترجمه موږ د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا څخه چاپ کړله. زموږ د سیمې منفرد کردار خاوند د خدای بخښلي کمال خان شیراني د کتاب د ډایلاګز او پلاټوس ترجمه د افلاطون د ژغاو په نامه باندې موږ له کوټې اکاډمۍ څخه چاپ کړل. له دې علاوه هم ګڼ شمېر کتابونه یا په چاپ دي او یا د چاپ په انتظار دي. همدغه رنګ د پښتو اکاډمۍ کوټې څخه موږ د لیکنې په نامه باندې په باقاعدګي سره د یوه درې میاشتنۍ مجلې اجرا کړې ده. درنه مشره د پښتو اکاډمۍ ټول غړي په دې لګیا دي چې دغه ادارې ته دومره زړاور په برخه کې چې رڼا یې تر لر او بره پورې ورسېږي. زموږ ملګري د لیک او لوست د دغه قانوني فرضیې ادا کول پر ځان باندې پور شمولي.
هم دغه مناسبت دی چې زموږ د دغه اوسني سیمینار اساسي موضوع پښتو ژبه او جامعیت ستونزې او امکانات د همدغه سلسلې یوه کړۍ ده چې موږ د قامي علمي ژبني کلتوري او د رسنیو په لحاظ د راپېښو ستونزو څخه د خلاصون لپاره څه کولی شو او د 21مې پېړۍ د تقاضو مطابق په شعوري ډول د نوي کول زلمي د توپک او کلاشینکوف څخه و قلم او کتاب ته څنګه متوجه کولی شو درنه مشر د دغه نیکمرغه موقع په مناسبت موږ بس دغه یوه ارزو لرو چې د پښتو اکاډمي پټ سره د خپلې قامي او ملي اساسو د خوندي کولو لپاره د یو داسې ځای دپاره مرسته وشي چې دلته کوم نوادرات په لاس راځي هغه پکې خوندي کړل شي هغه دا چې موږ په دا تېرو څو کلونو کې ولیدل چې د خلکو په میرو چې دوی ورته د وغلو غونډیان وایي ځای په ځای کیندنې شروع کړې او په دې کیندنو کې بیخي ډېر نایابه بوتان زاړه خاورین لوښي او ځینې ډېرې زړې سکې د خلکو لاسونو ته ورغلې او هغوی زموږ دغه قامي تهذیبي او تاریخي اساسات په نڅه وپلورله نو د دې لپاره که د یو داسې ځای بندوبست وشي چې پښتو اکاډمي سرپرستي وکړي او دغه قامي اساسه یو ځای کړي نو دا به زموږ د ملت لپاره د ګټې سبب وي بهرحال په اخر کې زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې موږ ټول دي د خپل راتګ په درناوي ولمانځلو خدای مې درانه او خوشحاله لره د خدای په امان